أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. ان الذين يرمون بشکا کم خلق چی تہمت لگئی المحصنات پاک دامنو الغافلات بے خبرہ المؤمنات او مومنانو خذو باندے لعنو لعنت شویدے پا دوئی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی او آخرت کی ولہم عذاب عظیم او دوئی دا پارا عذاب دے دیر لوئی یوم تشہدو وکما رسچبا گواہی ورکی علیہم پا دوئی باندے السنتوہم جبی دا دوئی و ایدیہم او لاسون دا دوئی و ارجلوہم او خپی دا دوئی بما کانو یعملون دا اغس چی دوئی بکول یوم ایزن و دا غورز یوفیہم پورا باور کی دوئیتا اللہ تعالی دینہم الحق بدلا دا دوئی و انصاف سرا ویعلمون او دوئی و پوہشی ان اللہ کی بیشک اللہ تعالی هو الحق المبین ہم دے برحق دے واضح کون کے دے. الخبیثات ناپاک خزی للخبیثین دا ناپاک سڑو دا پارا دی والخبیثون او ناپاک سڑی للخبیثات دا ناپاک خزو دا پارا دی والطیبات او پاک خزی للطیبین پاک سڑو دا پارا دی والطیبون او پاک سڑی للطیبات پاک خزو دا پارا دی اولئک مبرؤون دا خلق بری دی مما یقولون دا اغسنا چی دوی وائی لهم مغفرہ دوی دا پارا بخن دا ورزق کریم او رزق دا عزت دے. سورہ نور درشتم نمبر آیت تواہش پگشتم اپورے نننی درس کی شامل دی. دا اخیری آیتون دی کم چی دا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و شان او مقام کے او دا غی پاکائی کی اللہ جل جلالہ و نبی علیہ السلام نازل کر. رمبئی خبرہ اللہ رب العزت دا آغی مومنانو زنانو بارک اکڑی دا چی آغا سیدہ سادہ بے خبرہ دا دنیا دا او پاک خز دی پاک لمنی دی مومنات دی اغی بانی سوک تحمتو لگے تحمت وئی و دروغو دچا کردار باندے گوتا اوچتا وئی و اللہ رب العزت وئی چی دا خلق دا لعنت مستحق دی او لعنت وئی دا اللہ رب العزت رحمت نا دا لروالی تا وچی دا اللہ رب العزت رحمت نا لرشا انڈیا شاعت سپات نو دا رحمت نہ دنیا کی بہت ملاوی کی نہ پا آخرت او دا آخرت چی کم عذاب دے ہوا دیر لوئی بیا پا دا غورز با دا دی لاسونا اخپی جبی دا با دا دی دا یو عمل گواہی ورکی. نبی علیہ السلام فرمائی لی دی کہ وہ گناہون و نزانو ساتھ رمبے شرک دویم نمبر باندے جادونا دریم نمبر باندے ناحق قتلنا
یو انسان قتل. څلورم نمبر باندې د سود نه. پنځم نمبر باندې د یتیم مال خوړلو نه. شپږم نمبر باندې د جهاد د میدان نه تښتېدو نه. او اووم نمبر باندې په زنانه باندې د دروغو تهمت لګول. بیا بل حدیث کې راځي چې څوک په یو زنانه باندې چې هغه پاکه وي هغه باندې دروغ پوری کی د هغه کردار حواله سره د هغه عزت حواله سره د زنا تهمت په ولګي نو د سلو کالو نیک عملونه هغه ټول ضایع شي. دا دومره لوی او دومره د الله رب العزت په نزد درنه خبره ده. شاته د بیبي عائشہ باره کې هم چې خبر رااله حینا وي تاسو دا معمولی خبره وګڼله وهو عند الله عظیم. خدا ګوره د الله رب العزت په نزد ډیره لوی خبره ده چې یو کس باندې دروغ تپلش داغه کردار باندې داغه ناموس باندې داغه عزت باندې سو ګوته اوچته د دې طریقه سره د تا صاحب لیدل دي پټهګه او کډیرو کسان ولیدل. مطلب دا دی چې بغاوت تراوته چې سلورو کسان ولیدل دا نارینه یا زنانه بیا عدالت طلاق شي گواہی. نو د دې آیتونو په ذیل کې الله رب العزت چې کوم 23 او 24 نمبر نازل کړی دي مفسرین وایي چې دا د سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها په شان او مقام کې دي چې دا ټول خلق چې په بیبي عائشہ باندې تهمت لګولې دا د لعنت مستحق او الله رب العزت چونکه د دې پاکواله بیان کړ نو دینه پس قیامت پورې ک چا بیبي عائشہ باندې ګوتو اوچته کړ نو هغه هم په دې لعنت کې او صرف لعنت کې نه مفسرین دا غي لاندې لیکلي دي چې هغه کافر هم شو. ولی چې قران د الله کلام وای چې هغه پاک ده او دی وای چې نه هغه ناپاک ده د قران د آیت انکار او د یو دوه ول سایتونه دا دو رکوع چې نازل شوی د بیبي عائشہ په شان. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې باندې فخر کو چې زه واحده بیبي يم د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زما شان او مقام الله تعالی په قران کې بیان کړ او قیامت پورې چې کله هم دا قران پاک لوستل شي زما د شان او د مقام خبرې وکي. او بیا به دا هم ارشاد فرمایل چې کله موسی علیہ السلام باندې تهمت لګو نو هغه زنانا نو هغه بیا د دې جواب ورک. الله رب العزت هغه په زړه کې خوف پیدا کړ او هغه چینو اوې چې او دا فلان کی کس چینو ز په دی باندې مجبور کړ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې الزام ولګید نو یو ماشوم چې غیب کې یو زنانا هغه د دې په حق کې گواہی ورکړه. نو بیبي عائشہ وی چې زما هم ذهن داو چې الله رب العزت په دې انسانانو کې چاته وایي یا با دای کی څوک تیار کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب په پټه باندې وایي او ماته دا اندازه هم نوا چې الله رب العزت په زما مقام او شان بیانولو لپاره ول سایتون ناس نو په دې باندې به هغه فخر کوي او واقعي د فخر خبره واغه یوم یا چې کوم تکلیف هغه تیر کړو هغه نبی علیہ السلام صحابه کرام دا هغه هم څو باندې چې نو سوچوم نشي کولای څنګه حالات هغه منافقینو څومره پروپاګاندا هغه چې نو چار پیرا خوراک حالانکه هغه وخت چې نه د فیسبوک دا او نه د یوټیوب او نه د دې سيزونو دا زمانہ هغه نه باوجود د منافقینو دومره سخت پروپاګاندا وا چې بعض مسلمانان هم په دغه پروپاګاندا کې رااله نو صل هغه کې درې مسلمانان صحابه داسي چې هغه هم په خبرو یا هغه ته هم سزا ملاوت. نو منافق دا هغه بدبودار کردار دی چې سوار له سو کاله کې همیشه مسلمان ته عمدد د لاسه نقصان رسېږي او دومره بدبخت دی چې د پیغمبر علی السلام کورنۍ هم چرته دینه
محفوظ نه ده پاتې. الله رب العزت وایي چې د قیامت پر ورځ به د دې بدن اعضا اندامونه هغه بچینو گواهی کوي. وی کافران به د الله رب العزت په دربار کې پیش شي. هغه به وي یا الله موږ خدا ګناه نه کړ، موږ شرک نه کړ، موږ په دنیا کې مزونه کړی دي، کلمه هم ویلې و. نو الله رب العزت به دا غي د خاندان خلق به پیراولي. هغه وی موږ د دې گواهی نه منو، دې دروغ وي. بیا د علاقې خلق پیراولي. هغه به وي چې دا کافرانو مشرکانو، هغه به دا غي انکار وکړي. نو اخره کې به الله رب العزت خزه سیده دا ټول گواهان مسترد او ستا په خلی باندې مونږه مهر لګو، ستا اندامونه به خبرې، لاسونه به خبرې چې دا ګناه را سره کړو، زما په ذریعه سره دا ګناه کړو. پی به اعلان وکړي چې الله د زما په ذریعه دا ګناه کړو، دی ګناه لدې تلو، او یا الله دنیا کې وتا مونږ له جبه نه ورا کړی. نو د چې بسوي نه به مونږ کول، خو نن تا مونږ له جبه راکړه، نو مونږ د یو یو ګناه نه کوي. نو بیا و د خپل اعضاء ته وي، لاسونو خو ته بدن ته وي چې تاسو د مزو د پاره ما دا کړیو، او تاسو زما خلاف چې نه گواہی ورکړه. دوی ورته دنیا کې مونږه ته منې کولې نشوي، د مونږه جبه نه وا، ګینه مونږ ستا په دې ګناه باندې رضا نه و. دا خپل د بدن دا اندامونه به وي چې مونږ ستا په دې ګناه باندې رضا نه و. الله تعالی یوم اذ یوفیهم الله، دغه ورځ به الله تعالی پوره بدلی ورکړي. چا چې څه کړي دي، څنګه یې کړي دي، ناراضي کړي دي، شپې کړي دي، اجتماعي کړي دي، انفرادي کړي دي، لوی کړي دي، واړه کړي دي، یو شی به ظاهر. او دغه هغه عقیده ده د آخرت د حساب کتاب چې انسان د ګناه نه منې کوي او نیک اعمال باندې آماده کوي. که چېرې دا نه نو انسان بالکل آزاد. ويعلمون ان الله هو الحق المبين، الله رب العزت با انصاف سره پورا بدله ورکړي، او دوی به خپوه شي د قیامت پر چې هم الله برحق وو دی او ویبا، او بالکل خبره واضحه کوونکی. یعنی د کوم څه چې ودی ټول دنیا کې ټول عمر کې انکار کو، د قیامت پر ورځ به او به مني، خدا غي منلو دې ته څه فائدہ ونشي. بیا الله رب العزت یو قانون، یو اصول، یو قاعده بیان کړی چې یو ناپاک خزای نو هغه ناپاک سړی خوخی، او دا شانتي ناپاک سړی داغه میلان هم ناپاک او ګنده خزو طرف ته، او د دې په مقابله کې چې کومه پاکه خزي د خپل عزت او د ناموس او د بدن حفاظت کوونکې دي، نو هغه هم دا خوخی چې زموږ لپاره خاوند هم داسې وي چې هغه د ګناه نه بچ. او دا شانتي چې کم پاک سړی وي د ګناه نه، بدني ګناه نه، زنا نه، بدکارای نه ځان ساتون کې چې کوم دي، هغه دا غواړي چې زما بیبي هم پاک. نو د دې ځنه دا ثابت شو چې یو کس دا غواړي چې ماته د نیکه بیبي ملاوي، پاکه بیبي ملاوي، د خپل پاک خپل ګناه پرېږدي، خزه به ورته دا شانتي ملاوي. او که چېرې دې دا وایي چې زه هر څه کوم او خزه مې پاکه وي، دا ممکن نه، دا بالکل واضح قانون. نو د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د پاره خول دا د الله په انتخاب سره، دا د الله انتخاب دی. نو پیغمبر علیہ السلام خو پاک دی، دا سه پاک سړی د پاره، پاک انسان د پاره، پاک پیغمبر د پاره، د ټولو انسانانو مشر د پاره، د ټولو انبیا مشر د پاره، دا کېدې شي چې یو ناپاکه خزه سوال نه پیدا کی. ځکه بیبي عائشه هم پاکه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم پاک، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی پاک، د هغه لور چې څنګه ابو بکر صدیق ته رښتینه ده، دا شانتي بیبي عائشه صدیقه ده، رښتینه هغه نه دا هیڅ قسمه ګناه نه شته. اولئک مبرؤون، الله تعالی گواہی ورکړي دا خلق د دې ګناه نه، د دې الزام نه
بالکل بری دي، آزاد دي، بالکل پاک دي مما یقولون، دا هغه خبرونه چې دا خلک یعنی خلک ورسوي دي منافقان چې کوم پروپاګاندا وکړه د بی عائشہ رضی الله تعالی عنها حواله سره دا غینه دا پاکه دي کې هیڅ قسم ګناه نشته. لهم مغفرة او بخنه دا ودا الله رب العزت بخنه دا بی عائشہ الله رب العزت بخنه دا او نه صرف بخنه دا رزق کریم وی جنت عدن کې با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی وی اوچت جنت کې جنت الفردوس جنت عدن چې د نبی علیہ السلام پیغمبرانو لپاره کوم جنت دی هغه کې به بی عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبی او یو ځله بی عائشہ او بی فاطمه ناشته مور او لور دی فرشتہ کې اگرچه بی عائشہ میرا مور وا د بی خدیجه لور وا حضرت فاطمه او امزول غونټه کې لغونټه کې فرق او د عمر کې نو خبره کې دي موږ د دنیا خبره کوو هغه د آخرت خبره کوي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها بی فاطمه ته وایي چې ته د جنت بیبیانو سردار او مشر خبر یو بل سره چې کېدی دا خبره پکې رااله چې جنت ته وسوق دي او څنګه وځي او سم مقام وي. نو بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی چې ټیک ده ته د ټولو جنتی زنانو مشر خو د قیامت پر ورځ هر زنانه خپل خاوند سره کله حکم وشي جنت ته داخل شي نو تا ته به حکم وشي چې د علی ګوتونی سره او جنت کې داخله او ما ته به حکم وشي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمن 19 او جنت کې داخله. نو اگر چې ستاسو اوچت مقام دی مرتبه ده خو الدا کې چې کوم مقام او مرتبه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت ته زبا هغه سره په هغه جنت نو دا هغه بی عائشہ ده. بعض منافقین دا اهل تشیع چې ورته وي تشیعگان روافض ورته وي اوس هم د بی عائشہ رضی الله تعالی حواله سره ډیر بکواسات کوي. تر دې پورې د دې کتابونو کې لیکلي دي زمونږه امام مهدی د 12م امام چې کوم دی امام مهدی او خو زمونږ دی هغه نه دی چې خپل کم جوړ کړي چې وایي 15 کال عمر کې غیب شوی دی او غار کې دی عراق کې او بیا چې او اصل قران پاک هم هغه سره دی او د موسی علی السلام هغه نخې صندوق هغه هم هغه سره دی او اخره کې چې راو اوزي قیامت نه مخکې هغه اصل قران چې او یا غزا اوګت دی او سلويخ غزا پلن دی او سلويخ سپاری دی او انو هغه براړي اندې ته مونږ وایو چې دا قران پاک مونږ ته ویلي دا نعوذ بالله شراب خور خلفاو بدل کړل حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان ته دی تاسو وایي شراب خور خلفا نعوذ بالله یغه بدل کړی دی او مونږ ته زمونږ امامانو ویلي دي چې فل حال دا غلط قران باندې ایمان لري نعوذ بالله چې قران غلط کنه بیا تاسو سره سپاتې انو وی هغه امام مهدی چې راشي هغه به بی عائشہ نعوذ بالله د ویلو باندې هم چې زمونږ جبې چینو او بدنونه هغه رپی وی هغه به د قبر نه راوباسي او هغه باندې به حد جاری کی د زنا حد به جاری کی نعوذ بالله. دا داسې بدبخت خلک دي. نو مفسرین لیکلي چې کم یو کس اوسم بی عائشہ سزاوار او ګناهګار غني یا هغه باندې د زنا تهمت لګي هغه کافر دی. ولې چا د دې ولسو آیتونو انکار او د قران پاک د یو ور زیر او د پیښ کینه انکار او د ټول قران د انکار برابر. لکه څنګه چې 1,24,000 پیغمبران دي د یو پیغمبر انکار د ټولو د پیغمبرانو انکار برابر. دا شان د قران پاک د یو آیت انکار د نبی علی السلام د یو سنت انکار د ټول آیتونو د ټول سنت او د ټول دین د انکار برابر. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو په قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. ان الذين بشکا کم خلق چې يرمونا تهمت لګوي المحصنات پاک لمنو الغافلات
بے خبرا المؤمنات فمؤمنانو خزو باندے لعنو لعنت شویدے پدوئی فی الدنیا پدنیا کے والآخرت او پا آخرت کے ولہم عذاب عظیم او دوی دپارا دیر لوی عذاب دے یوما پا اغورز تشہدو چی گواہی باور کئی علیہم پا دوی باندے السنتوہم جبد دوی و ایدیہم اولا سند دوی و ارجلوہم او خپید دوی بما دا اغس کانو یعملون چی دوی بکول یوم اذن پدا غورز یوفیہم پورا باور کی دویتا اللہ تعالی دینہم الحق بدل دوی پا انصاف سرا ویعلمون او دوی بپوحشی ان اللہ چی بیشک اللہ هو الحق ہم دے رختن دے المبین حق واضح کون کے دے الخبیثات ناپاک خزین للخبیثین دا ناپاک سڑو دا پاردی والخبیثون او ناپاک سڑی للخبیثات دا ناپاک خزو دا پاردی والطیبات او پاک خزی للطیبین پاک سڑو دا پاردی والطیبون او پاک سڑی للطیبات پاک خزو دا پاردی اولائکا دا خلق مبرعون بریدی مما دا اغسنا یقولون چی دوی وائی لهم مغفرتن دوی دا پارا بخندا ورزق کریم او رزق دا عزت آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته